سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي يو سيمينار و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات بل صفت د مسلکی معلم د یو ښه معلم هغه نرمي کول دي له شاګردانو سره وهل نه کول ځکه چې د وهلو نه ډېرې ترخې تجربې موږ لرو ډېرې داسې تجربې دي چې هغه ډېرې بدې پایلې لري اول که شرعي طرف دا موږ راوسپړو چې آیا جواز لري که نه لري تر څومره حده وهل جواز لري نو یقینا ټول ملامتي داسې وهل چې یو عضو یې تلف کېږي ماتېږي داسې وهل کول چې د هغه زخم پیدا کېږي داسې وهل د شاګرد چې هغه پوستکی ورسره تورېږي بالکل شریعت جواز نه ورکوي داسې وهل د شاګرد چې هغه په مخ باندې وي په اعضاو باندې هغه محاسن د انسان چې دي بالکل شریعت هیڅ چاته جواز نه ورکوي که ډېر موږ ولټو نو دومره یو شی به را پیدا سي چې شاګرد د تأدیب لپاره 3 لختونه یې پاته څوک جواز نه لري هغه په داسې ځای باندې چې هغه د محاسن نه وي دته تکلیف زیات په باندې ونه رسیږي تأدیبا نو شاګردانو سره نرمي کول دا یو ډېر بهترین صفت ده چې دا باید موږ تاسو ځان کې دا پیدا وګرځو الله تعالی څه فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تعالی تاسو ته اراده دي آسانی لري اراده دي سختی نه لري تاسو لپاره همدارنګه الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا تاسو آسانی وکوي سختی مکوي بشارت ورکړئ خلکو لره خلق متنفر کوي ما نو استاد باید د ځان کې صفت راوړي نرمي صفت چې دا یو بهترین صفت ده شاګردانو سره ښه اخلاق کوي په داسې اخلاق باندې اوروزي چې هغه بالکل وهلو ته ضرورت پکې پیدا نشي داسې یو ابتکار به کوم معلم کوي کوم یو استاد به داسې یو ابتکار وکوي چې خپل شاګرد بدون دی وهلو نه اصلاح وکړي دا یو ابتکار ده تاسو په دې باندې کار وکوي چې کوم یو ښه نتیجه ورکوي متاسفانه دې ته موږ توجه نه ده کړې دې ابتکار ته موږ توجه نه ده کړې داسې یو فکر ځان شروع کوي چې نن نه بعد به زه داسې یو ابتکار کومه چې خپل شاګردان بدون دی وهلو نه دته زه ښه تربیت ورکړم او د اصلاح سي دا یو ابتکار دا به د فرضي ولسوالۍ کې څوک نو کوشش وکوئ چې خپل شاګردانو سره نرمي وکوئ شفقت پې باندې وکوئ مهرباني پې باندې وکوئ تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا